ایاز خپل د کتابونو په دوکان کې ناستو او په ناغرضه انداز یې یو ځوان په سترګو کې څارلو. دا ځوان څه په لومړي ځل د دوکان ته نه و راغلی، بېشماره ځل راغلی و. د کتابونو په المارو کې په کتاب پسې ګرځېدو. کله کله به یو کتاب راواخیستو او په ګنټو ګنټو به یې همدلته په دوکان کې لوستلو. اکثر به ورسره په لاس کې څو کتابونه هم و، داسې ښکارېدو چې کوم کالج کې یې سبق ویلو. ایاز هم ورته څه نه ویل، د کتاب په مینانو کې یې حساب کړی و. نن چې دا ځوان دوکان نه تلو نو په خپلو کتابونو کې یو قیمتي کتاب د دوکان نه هم کېښودو. کتابونه یې په لاس کې ونیول او دوکان نه ووتلو. خو نن چې وتلو ایاز هم دوکان شاګرد ته پرېښود او ورپسې په څه فاصله روان شو. د ایاز دا خیال و چې دا ځوان د کوم ځای نه راځي او چې دا کتاب یې ولې پټ کړو. په بازار کې چې څه وړاندې لاړو نو په فټپات یوې د بجلۍ ستنې سره ودرېدو. یو ساده موبایل ورسره و، په هغې یې چا سره خبرې وکړي او بیا لږ ساعت پس یو بل ځوان ورله راغلو. دې ځوان ورله هغه پټ شوي قیمتي کتاب ورکړو او هغه بل ځوان ورله څه پیسې ورکړې او همهغه شان چې څنګه په خندا خندا میلو شوي وو، په خندا خندا د یو بل نه جدا شول او په خپله لاره روان شو. ایاز چې دا منظر وکتو نو ډېر زیات خفه شو او واپس د خپل دوکان په لوري را روان شو. په ټوله لار یې دا سوچونه کول چې دا ځوان خو به ما د دې وجې په دوکان کې لوستو ته پرېښودو چې د لوستلو شوقین دی. خو دا خو خبره بل شان وختله. پته نشته چې ده به ما نه څومره کتابونه پټ کړي وي او په خلکو به یې خرڅ کړي وي او کیدای شي خرڅوي یې هم په نیمه بیه. په سوچونو او وسوسو کې ایاز خپل دوکان ته راورسېدو او ځان سره یې دا فیصله وکړله چې دا ځوان به بیا راځي او دا ځل یې لاس په لاس ګیروم او پولیس ته یې حواله کوم، ځکه چې دا ماته پوخ غل ښکاري. په سبا چې ایاز د ماسپښین لمونځ نه پس د جومات نه دوکان ته راغلو نو دغه ځوان په دوکان کې د کتابونو په المارو ګرځېدو. ایاز ډېر زیات حیران شو چې دا د ظالم زوی خو عجیبه انسان دی. پرون یې غلا کړې ده او نن دا د بیا راغلو. جرت ته یې سلام کول غواړي. ایاز پرې ځان ناغرضه کړو، په کورسۍ کې کېناستو. ځوان په ټولو المارو چکر ووهلو او بیا یې یو څه ګران قیمت والا کتاب راواخیستو. پاڼې یې واړولې راواړولې، خپلو کتابونو سره یې کېښودو. بیا یې بل کتاب راواخیستو، هغه سره یې هم دغه عمل وکړو او خپلو کتابونو سره یې کېښودو. همدغه شان 4-5 کتابونو سره یې همدغه یو شان عمل وکړو. ایاز په څارلو کې حیران هم و چې دا ځل یې لکه چې ډېرو کتابونو ته اړولې ده. ځوان واپس کتابونو په المارو کې کېښودل او یو کتاب یې خپلو کتابونو کې یو ځای کړو او لاس کې یې واخیستل او د ایاز خواله راغلو. ورته یې وویل سر اوبه به میلو شي. ایاز ورته د لاس په اشاره د اوبو کولر وښودو. ځوان د کولر نه اوبه وڅښلې او د دوکان په دروازه وتلو چې ایاز په تیز قدم ورغلو اواز یې پرې وکړو، ای ځوانه دلته راشه. ځوان د ایاز په اواز واپس راستون شو او چې د ایاز خواته راغلو نو چې ایاز ورته وکتل نو رنګ یې تغیر شو. ځوان یې ځان سره دوکان کې په کورسۍ مخامخ کېنولو. کتابونه یې ترېنه واخیستل او دواړو کورسو منځ کې په میز یې کېښودل. ایاز د کتابونو منځ نه هغه پټ شوي کتاب را بهر وکړو او د کتابونو د پاسه یې کېښودو. د ځوان رنګ نور هم زیړ شو. څه یې ویل خو ایاز ورته په شونډو د ګوتې ایښودو سره د خاموشۍ اشاره وکړه. ځوان بالکل چپ پاتې شو، سترګې یې د ویرې راوتې وې. ایاز ورته وویل ته خو د ډېرې مودې نه زما دې دوکان ته راځې. 4 کالونه. هغه ځوان د ایاز د خبرې ختمېدو نه وړاندې ووی. ایاز څو سکنډو دپاره چپ شو او بیا یې ترېنه وپوښتل چېرته اوسېږي. ځوان ډېر په زړه ماتي اواز ووی ملال بانډه کې. ایاز سبق چېرته وی؟ ځوان ډیګري کالج کې. ایاز څومره کتابونه دې پټ کړي دي؟ ځوان بېشماره. ایاز کوم کلاس کې؟ ځوان BS کوم. ایاز غوسې واخیستو، موبایل یې د جیب نه راوویستو، نمبر یې ډایل کولو او ده ته یې وویل پولیس ته کال کوم، ته خو ډېر غټ غل یې.
د ځوان سترګې راډکې شوې. ایاز نه یې د موبایل والا لاس ونیولو او ډېر په معصومانه انداز یې وویل سر دا اخري سیمسټر دی، معافي راته وکړئ زما به د ټول عمر خواري بې ځایه شي. ایاز موبایل جیب ته کړو او دته یې په حیرانتیا وویل اخري سیمسټر څه مطلب؟ ځوان په تاده تاده وویل دا اخري سیمسټر دی چې دا کتاب یو سم نو د سیمسټر پیسې برابرېږي. ایاز نور هم حیرانه شه او ډېر په تجسس سره یې وویل د نورو سیمسټرو پیسې دې چېرته نه راوړي. ځوان بیا په توندې سره وویل همدلته نه به مې کتابونه وړل او د کالج په هلکانو به مې خرڅول او د سیمسټر فیس به مې جمع کولو. ایاز نور هم غوسې واخیستو، لاس یې سپېړې ته اوچت کړو خو بیا یې ښکته کړو چې هغه سره دغه ځوان هم څه نور ویرې واخیستو. ایاز غلی ناستو دته یې نیغ نیغ کتل چې ځوان بیا شروع شو. پلار مې د ټاټکي مزدور دی، 600 روپۍ د ورځې دیاړي واخلي، په هغې د کور خرچه څه په سختۍ سره کوو. زما د سیمسټر پیسې پکې بالکل نه بچت کیږي. زما تعلیم سره ډېر زیات شوق دی. زما خیال دی چې د تعلیم نه پس به راته چېرته نوکري میلو شي نو دا پلار به مې هم د دیاړۍ نه خلاص شي او د کور حالت به مو هم ښه شي. ایاز د ده په خبرو کې وویل چې تعلیم د دومره خوښ دی نو په کار ده چې کلاس کې اول راتلی او سکالرشپ درته میلاوېدی نو دا د سیمسټر خرچه به دې پوره کېده. ځوان یو دم وویل هر یو سیمسټر کې اول راځم. د سکالرشپ 11,000 روپۍ دي، دفتري معاملات یې دومره ګډ وډ دي چې د ډېر کوششونو باوجود تر اوسه راته د یو سیمسټر سکالرشپ هم نه دی میلو شوی. ایاز چې دا خبره واورېده نو لږ شان غوسه یې کمه شوه. یوه اوږده ساه یې راښکله او خاموشه په سوچ کې ډوب شو. چې لږ ساعت تېر شو نو ځوان هغه د غلا کتاب په میز پرېښود او خپل کتابونه یې واخیستل. پاسېدو کې یې وویل سر زه لاړ شم. ایاز ورته په غوسه کې وویل کېنه. ځوان واپس کېناستو او دا ځل یې د ویرې نه ټول بدن رپېدو چې ایاز ترېنه پوښتنه وکړه د سیمسټر څومره فیس وي؟ ځوان په جړغوني اواز وویل 5,300. ایاز جیب ته لاس کړل، د جیب نه یې د 5,000 نوټ ورکړو. په ډکو سترګو او په ډډ اواز یې ورته وویل چې د ښه کار دپاره غلطه لار مه استعمالوه او په لاس یې ورته د تلو اشاره وکړه.